بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو خوږو زده کوونکو السلام علیکم. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. د بیلوي درسونو په لړ کې نن د انټیګرال شپږم درس تشریح کوو. مستقیمه انټیګرال نیونه لا هم جریان لري. په تېرو 5 درسونو کې په 19 قضیو باندې موږ بحث وکړ او نن به د خیره نورې قضیې هم وایو او د مستقیمې انټیګرال نیونې درسونه په بشپړېدو دي. یو څو خاص قضیې پاتې دي، نور نو مستقیم انټیګرال نیونه ختمېږي. یوه خبره باید بله وکړم چې ډېری ملګرو او دوستانو انتقادونه کړي وو چې ستاسې د ویډیوګانو کیفیت یو څه خراب دی. یعنې موږ خپل هماغه د وسې په اندازه باندې کوښښ کوو چې په هغه ډول باندې چې زموږ وس ته رسېږي ویډیوګانې جوړې کړو. خو دغه د دې په پرتله دا ځل انشاءالله چې په درسي ویډیوګانې کې به یو څه کیفیت زیات وي. هیله مند یم چې د هغوی دغه کومه مسله چې موږ سره ذکر کړې وه موږ د هغوی خبره واخیستله او یو څه تغیرات موږ په دوی درسونو کې راوستل. نو راځو خپل درس پیلوو. د شپږم درس پیل دی. په شپږم درس کې موږ په شلمه قضیه باندې بحث کوو د مستقیم انټیګرال نیولو له برخې څخه. شلمه قضیه داسې ده که چیرې ډي ایکس پر ایکس مربع منفي ا مربع راشي. ډي ایکس پر ا مربع منفي ا مربع وبخښئ ډي ایکس پر ایکس مربع منفي ا مربع. نو د دې لپاره یو پر 2a ضرب ده لند x منفي a پر x جمع a قیمت مطلقه جمع شي. په دې کې هر اړخیز مثالونه حلوو. کوښښ دا کوو چې په تمامه معنا دا قضیه تاسو ته زده شي. راځو یو مثال. لومړنی مثال که موږ وغواړو دا مثال حل کړو، د دې لپاره طریقه څه ده؟ فکر وکړئ. داسې سوال راغی چې डी एक्स पर एक्स مربع منفي شپږ مربع څنګه به حلو؟ نو معنا دا ده چې یو پر 2 ضرب 2 ا دی کنه د ا په ځای څو راغلی؟ د ا په ځای شپږ. نو معنا دا ده چې اوس لیکو دلته شپږ ضرب در لند x منفي شپږ پر x جمع شپږ قیمت مطلقه لیکو. ساده کوئ یو پر 12 ضرب لند x منفي شپږ پر x جمع شپږ قیمت مطلقه کولی شو چې جمع سي ولیکو. یا دلته یو تفاوت بل هم شته چې کولی شو موږ دا دلته د توان بڼې ته راولو، لکه څنګه چې موږ فکر کوو په درېیمو سره هم داسې دا خبره کړې وه. نو کولی شو دا داسې ولیکو چې لند x منفي شپږ پر x جمع شپږ کل په توان د یو پر 2 یو پر 12 وبخښئ دا په جذر بدلولی شو لنې x منفي شپږ پر x جمع شپږ تر 12 جذر لاندې جمع سي. په دغه بڼه باندې هم کولی شو موږ دا سوال ساده کړو. راځو یو بل مثال. دویم مثال انټیګرال डी एक्स پر فرض کړه डी एक्स پر x مربع منفي 25. دا سوال موږ څنګه حلولی شو؟ د دې سوال د حل لپاره خو موږ او تاسې کولی شو انټیګرال د डी एक्स پر x مربع منفي 15 مربع ولیکو. ښه 15 مربع چې ولیکو نو معنا دلته د قضیې کې د ا په ځای څو راغله؟ 15. حاصل څو دی؟ یو پر 2a نو 2 ضرب 15 لند x منفي a معنا x منفي 15 پر x جمع a معنا x جمع 15 کولی شو ولیکو یو پر 2 15 کې لس لند x منفي 15 x جمع 15 قیمت مطلقه جمع سي. که تر دغه ځایه پورې چا سوال حل کړو هم سم دی، خو موږ او تاسې باید یوه خبره په یاد ولرو چې په کانکورونو کې نظر څلورو ځوابونو ته موږ محاسبه او عملیه سرته رسوو. کولی شو دا دلته هم راشي داسې ولیکو چې لنې x منفي 15 پر x جمع 15 قیمت مطلقه کل په توان د یو پر لس او دا مساوي لنې x منفي 15 پر x جمع 15 داسې تر لسم جذر لاندې او اخره کې جمع سي. راځو بل مثال. که چېرته بل مثال راشي چې انټیګرال د x مربع پر x مربع منفي 100 دې سره به څه کوو؟ डी एक्स پکې شته. نو موږ د دې سوال لپاره چون ګورو دلته که فکر مو چې هغه د لږ قضیه موږ کاروله
داسې یو وخت شو چې انټیګرال د داسې یو مسله فکر کوم راغلی وه چې x پر x جمع یو dx که یاد مو وي نو موږ داسې ویلي وو چې انټیګرال د دلته جمع یو جمع او هم منفي یعنی x جمع یو منفي یو او پر x جمع یو ټول dx بیا دا مو په دې باندې ویشو نو معنا داسې راته چې انټیګرال دا چې په دې ویشي یو منفي یو پر x جمع یو ټول dx بالاخره د دې ځواب موږ ته معلوم چې د دې ځواب انټیګرال د دې x او د دې چې یو منفي لنې x جمع یو اخره کې جمع سی راته په همدغې طریقې سره موږ د دې سره هم همدا طریقه کولی شو معنا دا به داسې ولیکو چې انټیګرال د x مربع منفي سل جمع سل پر x مربع منفي سل ټول dx بالاخره دغه برخه چې په دې ویشو نو معنا څه شو انټیګرال دا چې په دې ویشي یو منفي سل تقسیم دا یعنی سل پر x مربع منفي سل ټول dx ښه اوس به جلا جلا موږ د دې انټیګرال ونیسو د جلا جلا انټیګرال لپاره انټیګرال د یو dx منفي انټیګرال د سل خو په صورت کې تیار لیکل شوي سل dx پر x مربع منفي لس مربع نو دې لپاره موږ څنګه کوو ښه بالاخره قضیه لرو موږ دا به زه رن کوم اوس نو موږ کولی شو دغه قضیه د دې قضیې مطابق دغه برخه حل کوو دا خو د یو د ثابت انټیګرال څه شی دی x پکې زیاتېږي نو معنا دې ځواب دا شو چې ښه x منفي دا سل خو د باندې راوځي سل ضرب چون دا ثابت دی دا د باندې راوځي د دې د قضیې مطابق یو پر دو ضرب a د a قیمت لس دی لند x منفي لس او x جمع لس قیمت مطلقه بالاخره x منفي دا مونږه ساده کولی شو دا صفر د دې صفر سره خلاص دا چې به وشي یو دا چې به وشي 15 نو معنا دا شو چې یو پر 15 لند x منفي 15 پر x جمع 15 قیمت مطلقه جمع سي تر دې حدا دا داسې کیږي ممکن لکه دغه مثال کې چې موږ حل کړو دا موږ توان ته راوړو خو که توان ته رانهولو موږ دا کولی شو په یو بل شکل هم ولیکو لکه داسې موږ به داسې ولیکو x منفي یو پر 15 په دواړو کې شته یو پر 15 لند حاصل تقسیم په چی بدلیږي په لوګاریتمونو کې په تفریق باندې بدلیږي نو معنا لند x منفي 15 منفي او بخي دا به مجبور شو چې دا په قوس کې ولیکو تر څو چې دغه ځواب موږ ته دقیق په لاس راشي دا به داسې وکړو داسې منفي دا به لږ متوسط قوس نه په کار واخلو x منفي 15 لنې x جمع 15 10 د مطلق قیمت لپاره غونډه لیکو چې دا منفي اټرنش نو معنا نهایي ځواب دې کېږي چې x منفي دا یو پر 15 په دې کې ځای کېږي هغه کې ځای کېږي نو منفي یو پر 15 لنې x منفي 15 کولای شو قیمت مطلق ولیکو او دا منفي چې دې منفي سره ضرب شي کېږي مثبت یو پر 15 لنې x جمع 15 جمع سي کولای شو په دغه طریقې سره مثالونه حل کړو فرض کا تاسو خو دا وکتل موږ غواړو په همدې کې څه نور مثالونه هم حل کړو د نورو مثالونو لپاره دا تخته بڼه کوو قضیه مو پاکه نه کړله قضیه دې همدلته وي فرض کا بل مثال ته اړتیا کېږي اگزامپل انټیګرال د لکه داسې dx پر x مربع منفي 3 فرض کا دغه سوال نو دا خو د مربع شکل نه لري مشهور نو موږ کولی شو د جذر د قانون څخه په استفادې د جذر قانون داسې دی وایي که چېرته a او عدد لیکل شوی وي ته کولی شي ولیکې a تر n جذر لاندې کل په توان د n په دغه بڼه باندې لکه مثال کې موږ وګورو اوس لیکل شوي هم دغه 3 موږ ته کوم جذر پکار دی باید مربع شي که نه نو معنا څه لیکو 3 تر جذر لاندې کل برابر په دغه بڼه باندې ښه نو اوس دا همداسې لیکو چې انټیګرال د dx پر x مربع منفي جذر د 3 کل مربع مساوي نو دا a شو پکې یو پر 2 ضرب a 2 ضرب جذر سي ضرب ln داس x منفي جذر د سي x جمع جذر د سي
قیمت مطلقه اخره کې شی جمع سي کولای شو دغه جذر صورت ته ویسو دا جذر صورت ته راشي جذر د دریو او دو په دریو کې شپږ ضرب لري x منفي جذر د دریو پر x جمع جذر د دریو قیمت مطلقه جمع سي کوم ملګری چې فرض کړه په دې پوه شوي دي چې دا جذر څنګه هلته ولاړی نو د دې لپاره هم د جذر قانون شته د جذر قانون هغه داسې دی که لیکل شوي a پر b ضرب c تر جذر لاندې که تاسو غواړئ چې دا دې ته ګویا کول وي د مخرجونو ګویا کول ته کولی شئ دا داسې ولیکئ چې a ضرب همدغه c چې دی جذر سره یې ویسته صورت ته چون دا صورت ته ولاړی دلته دا جذر سره جذر د منځ ځي خو صرف c پاتې کېږي b ضرب c دا یې کمبوري طریقه ده یعنی که مثال موږ کار وکړو د مثال په ډول لیکل شوي 3 ضرب 3 پر 5 ضرب 2 تر جذر لاندې کولی شي دا 2 تر جذر لاندې صورت ته ویسي 3 ضرب 2 تر جذر لاندې او 5 په 2 کې لس لکه همدغه مثال چې موږ کار وکړو یو پر 2 ضرب جذر د دریو که ته غواړې چې دا صورت ته راشي نو یو ضرب جذر د دریو پر په مخرج کې 2 ضرب 3 شپږ چې ساده شو جذر 3 پر شپږ په دغه بڼه باندې دا شو راځو یو بل مثال په دغه برخه کې کارو فرض کا एग्जांपल انټیګرال x برابر فرض کا x برابر منفی و 10 dx ښه نو دلته منفی و دی کنه نو دلته منفی و جمع و انټیګرال x برابر منفی و جمع و پر x برابر منفی و په دې خو پوه شولې dx نو موږ کولای شو چې دغه برخه په دې باندې وایو شو کنه چې جواب یو شي موږ یو قانون لرو دغه ته به زه ولیکم قانون د حساب له برخې نه په دې موږ پوهېږو که لیکل شوی a مثبت منفي b تقسیم c نو موږ کولی شو چې ولیکو a تقسیم c که مثبت و مثبت که منفي و منفي b تقسیم c ومکاته معنا دغه برخه مثبت دا برخه تقسیم ده نو دا x مربع منفي و تقسیم x مربع منفي و جمع و تقسیم x مربع منفي و نو په دې لحاظ باندې موږ کولی شو انټیګرال دا چې په دې باندې وشي یو منفي چې پاتې شو و پر x مربع منفي و ټول dx جلا جلا انټیګرال د یو جلا انټیګرال یو dx منفي انټیګرال دا په خپل و dx خدای ته من د دې قانون کار واخلو او مربع به ځکه چې و خو ځانګړي مربع نه لري لکه کنه هو 3 مربع که څلور وي 2 مربع که 14 وي څلور مربع نه لري نو معنا دا څه کیږي چې x مربع منفي جذر د و کل مربع ښه اوس غواړو موږ د دې انټیګرال ولیکو نو د یو انټیګرال څو دی x دلته به ولیکو x منفي یو پر 2 ضرب جذر د و ضرب لند x منفي جذر د و پر x جمع جذر د و ښه قیمت مطلقه لیکو ځکه چې لن او لوک منفي لن او لوک نه لري نو معنا دا خپله بیرته ولیکو x منفي که دا جذر صورت ته ویسو دا جذر د و پر 14 لند x منفي جذر د و پر x جمع جذر د و قیمت مطلقه جمع سي دا د مستقله انټیګرال نیونې شلمه قضیه وه او موږ یې تاسو ته تشریح کړه اوس راځو یویشتمه قضیه کارو په یویشتمه قضیه کې انټیګرال dx پر دلته یو تفاوت دی مخکې مو کار وکړو x مربع منفي a مربع سرچپه که داسې راشي a مربع منفي x مربع دې سره به څه کوو د دې لپاره طریقه دا ده چې موږ داسې لیکو دا مساوي کېږي یو پر 2a لند a جمع x او a منفي x قیمت مطلقه جمع سي په دغه طریقې سره په ډېرې کتابونو کې دا قضیه داسې هم لیکل شوي چې لیکلي دي لند وبخښئ یو پر 2a ضرب در وبخښئ چې لند دی لیکلی شي x جمع a او دی لیکلي x منفي a قیمت مطلقه جمع سي دواړه یوه طریقه ده یو څوک وایي ولې د ولې لپاره که موږ دغې باندې ته تغیر شکل ورکړو موږ او تاسې یو قانون لرو هغه قانون په دې باندې دی که لیکل شوی a منفي b یعنی کله چې موږ د تبدیلي قانون خبره کوو په جمع کې تبدیلي قانون شته په ضرب کې شته په تقسیم کې د حساب
د علم پورې اړوند ده تبدیل قانون نشته، مګر د الجبر قانون پورې اړوند ده تبدیل قانون شته. نو دا د الجبر پورې اړوند مسله ده. په تفریق کې تبدیل قانون په دې بڼه دی، ته به لیکي b منفي a دا به تبدیل کی قوس خو مخې ته به کومه علاوه ورکړي منفي. نو اوس که موږ وویلو چې x منفي ده کولی شو موږ ولیکو 2 منفي x مخې ته کومه علاوه ورکړو منفي. همدغه اوس نو که موږ لیکل a منفي x لیکل شوي موږ کولی شو ولیکو x منفي a وبخښئ دا موږ ولیکو چې x منفي a مخې ته به کومه علاوه ورکړو منفي. نو که دلته موږ دې ته تغییر ورکړو لکه داسې دلته راشو داسې حل دا ولیکو چې 1 پر 2a لنډ ښه دا خو جمع د تبدیل لري x جمع a شو د دې ځای چې بدل شو x منفي a منفي بیرون چون قیمت مطلقه ده دغه منفي پکې له منځه ځي. ولې قیمت مطلقه ده نو معنا څه شو 1 پر 2a ضرب در لنډ x جمع a پر x منفي a قیمت مطلقه جمع شي. او موږ ته دې شکل ته بدل شو یعنی مهمه نه ده نظر ضرورت ته موږ کولای شو چې حل کړو که په دې طریقې حل او که په دې طریقې حل مشکل نشته. راځو یو مثال کړو. एग्जांपल इंटीग्रल د dx پر څلور شپېته منفي x مربع موږ کولی شو ولیکو انټیګرال د dx پر د څلور شپېته په ځای لیکو اته مربع منفي x مربع. نو دې لپاره موږ څنګه طریقه لرو؟ فرض کړه نو موږ لیکلی شو چې 1 پر 2a د a ګوره 1 پر 2a د a قیمت څو دی؟ اته لنډ کولی شئ ته ولیکئ چې اته جمع x اته منفي x قیمت مطلقه بالاخره 1 پر 14 لنډ اته جمع x اته منفي x قیمت مطلقه جمع سي د لومړي شکل په اساس مو حل کولی شو همداسې ولیکو. نظر ضرورت ته خبره وي. دویم مثال انټیګرال dx پر فرض کا 14 منفي x مربع دې سره بس ته موږ کولی شو چې ولیکو فرض کا انټیګرال د dx پر د 14 په ځای 4 مربع منفي x مربع مساوي نو معنا 1 پر 2 ضرب د a په ځای 4 راغلي 4 ضرب لنډ 4 جمع x 4 منفي x قیمت مطلقه 1 پر 2 په 4 کې 8 ضرب لنډ ولیکو چې 4 جمع x پر 4 منفي x کولی شو دا داسې مو لیکو چې 1 پر 8 دا موږ ویلو تبدیل کړه x جمع 4 پر x منفي وبخښئ لنډ پاتې شو پکې لنډ x جمع 4 پر x منفي 4 قیمت مطلقه جمع سي. راځو یو بل مثال کارو. بل مثال انټیګرال د لکه مخکې مو چې کار وکړو داسې راشي چې x مربع پر 9 منفي x مربع دې سره به څه کوو؟ ښه dx پکې پاتې دی dx نو معنا چې دلته به دغه 9 موږ زیاتوو که نه داسې به لیکو چې دا به لیکو انټیګرال د x مربع منفي 9 جمع 9 پر 9 منفي x مربع ټول dx داسې ترتیب شو. نو معنا دغه بڼه دا په دې ویشو او دا په دې ویشو انټیګرال د که دا ویشو x مربع منفي 9 او دا ولیکو چې دې کې یو منفي مشترک ونیسو منفي بیرون د دغه قانون مطابق x مربع منفي 9 قوس بند جمع انټیګرال د 9 پر دا په خپله 9 منفي x مربع dx جلا انټیګرال ونیو بالاخره دلته هم dx پاتې شو دلته هم dx پاتې شو. ښه نو یعنې جلا مو انټیګرال تیار ونیو او که داسې نه لیکو بیا دا خپله لیکو دلته بیا ټول dx کوو ټول dx. ښه اوس په دې کې څه کېږي؟ اوس په دې کې جلا چې انټیګرال ونیسو څه کېږي؟ انټیګرال ته اول به خیر دا ثابت کړو دا چې په دې ویشي منفي 1 جمع دا څه شو 9 پر x مربع منفي 9 ټول dx جلا بیا اوس انټیګرال ویسو د انټیګرال لپاره انټیګرال د منفي 1 dx جمع 9 په صورت کې د بیروني راوباسو 9 انټیګرال د
डी एक्स पर एक्स مربع منفي 9 څلوېښت بالاخره د دې انتګرال څه دی منفي x جمع 9 څلوېښت ضرب د دې انتګرال دا د و مربع په شکل لیکل شو کنه نو معنا دا چې و مربع ولیکل شي 1 پر 2a نو معنا 2 ضرب و ضرب لند وبخي دا خو 9 څلوېښت نو x مربع منفي 9 څلوېښت منفي x مربع 9 څلوېښت منفي x مربع دا هم 9 څلوېښت منفي x مربع 9 څلوېښت منفي x مربع ښه نو معنا دا شي ولیکل شي 9 څلوېښت په ځای به ولیکل شي و مربع کنه و مربع معنا دا شي و منفي x دا دی وبخي و جمع x پر و منفي x قیمت مطلقه دا به ساده کو منفي x دا چې ساده شي دا چې په ووي شي یو دا چې په ووي شي و نو معنا څه شو جمع و پر 2 لند کولی شو چې دا تبدیل هم ولیکو چې x جمع و او دا داسې ولیکو چې x منفي و قیمت مطلقه جمع سي دا د یویشتمې قضیې اړونده ځینې مثالونه چې موږ کار کړی په دغه میتود باندې په شلمه قضیه کې هم موږ کار وکړو اوس نو ځینې نور مثالونه چې د دې قضیې اړونده پاتې دي هغه هم سره کار وکړو دا تخته به ډکه کړو راځو د دې اړوند ځینې نور مثالونه چې پاتې دي لکه انتګرال د डी एक्स پر فرض کا سوال داسې راغلی دی شل منفي 15x مربع د دې انتګرال وسی یعنی دا خپل یو میتود لري د حل لپاره موږ چې مختلف ټایپ مثالونه حل کوو یو قضیه کې معنا دا چې کله د یو سوال سره مخامخ کیږي هغه ممکنه طریقه او عملیه باید موږ تاسو ته زده وسی لکه دې دواړو کې مشترک شی دی 15 نو ته کولی شې انټګرال د داسې ولیکې डी एक्स پر 15 چې پکې مشترک ونیسي 0 تقسیم 15 څلور منفي 15x مربع تقسیم 15 x مربع قوس بند یا که داسې نه حلوي دا طریقه هم لري ته ولیکې چې 15 ضرب 0 تقسیم 15 منفي 15x مربع تقسیم 15 یعنی دا اساسي طریقه ده نو معنا دا چون دا 15 دا بیرون راوځي یو پر 15 انټګرال ده डी एक्स पर शल چې 15 وشي څلور منفي 15 سره خلاص x مربع نو کولای شي چې د څلور په ځای ولیکي یو پر 15 انټګرال डी एक्स पर 2 مربع منفي x مربع نو معنا دا ده یو پر 15 په خپل لیکل کېږي د فورمول مطابق یو پر 2a 2 خپل د a قیمت څو دی 2 لند کولای شي چې ولیکي x جمع 2 x منفي 2 قیمت مطلقه کدا ساده کومه کولای شو چې راشو د سیولې کوم مساوي کېږي د یو پر 15 خو د 2 په 2 کې څلور 15 کې شل یو پر شل لند x جمع 2 x منفي 2 قیمت مطلقه جمع سي همداراز بل مثال کوم حل انټګرال یعنی شرط دا چې د x مربع ضریب کو او هغه باید موږ ساده هدف دا لکه داسې یو سوال سره مخامخ شو डी एक्स पर 15 منفي 3x مربع دا څنګه حلومږه کولای شو موږ په دې دواړو کې 3 مشترک ونیسو انټګرال डी एक्स पर که 3 په کې مشترک ونیسو نو معنا دا چې 3 چې مشترک شي 15 پر 3 منفي 3x مربع پر 3 قوس بند نو بالاخره نو کولای شو انټګرال د डी एक्स पर دا داسې ولیکو چې دا 3 بیرون راوباسو یو پر 3 او دلته چې 15 تقسیم 3 15 منفي x مربع ښه بالاخره دا ولیکو چې یو پر 3 انټګرال د डी एक्स پر دا ولیکو چې جذر د 15 کل مربع مخکنی قضیه کې موږ دا شکل کار کړو منفي x مربع شکل برابر شو نو معنا یو پر 3 دا خو خپل یو پر 2 ضرب د قیمت جذر د 15 ضرب لند x جمع جذر د 15 x منفي جذر د 15 په دویم شکل باندې دا مثال په دویم شکل باندې دا په دویم شکل باندې نو اوس موږ کولای شو چې ولیکو دا مثال یو پر 3 خپل دا مخرج به ګوریا 15 صورت جذر سره جذر د 15 په صورت کې 2 15 کې لاس لند x جمع جذر د 15 x منفي جذر د 15 قیمت مطلقه دا مثال خدا بساده
یو په جزر د پنځو کې جزر د پنځه خپله درې په لسو کې دېرش ضرب در لند دا په خپله لیکو x جمع جزر د پنځو پر x منفي جزر د پنځو قیمت مطلقه جمع سي او مخاطب دې ته ورته نور مثالونه هم پکې شته چې موږ باید په هغې باندې کار وکړو تاسې به دا مثالونه سره کتلي اوسي راځو د دې ټایپ یو څو مثالونه پاتې چې په هغې باندې هم باید تاسو پوه شئ فرض کا مثال موږ کاروو انټیګرال डी एक्स पर सवाल रागा यौ मनफी 3x مربع دې سره وسکو یا اندر ته یو منفي 3x مربع شرط موږ په قضیه کې دا ویلو چې موږ باید x مربع ضریب یو کو یعنی ضریب باید ګونه لري ضریب یو شي نو په دې باندې نو موږ همدا ضریب کې مشترک ونیسو لیکو چې انټیګرال د dx پر ها مشترک وسونیسو د x ضریب 3 نو معنا 3 چې مشترک ونیسي یو پر 3 منفي 3x مربع پر 3 طریقه مې کار وکړ د فکتور نیولو کا نو معنا دا شو دا یو پر 3 خو بیرون راوځي یو پر 3 انټیګرال دا د شو dx پر دا خپل یو پر 3 منفي دا چې دی وشي x مربع یو پر 3 په خپل انټیګرال دا کولای شو لیکي dx دا یو پر 3 چې ځبلاندې لیکو یو پر 3 تر چې ځبلاندې کول مربع منفي x مربع ګوري چې قانون ته برابر شو نو معنا اوس په فورمول مطابق وبخي نو اوس مونږ لیکو چې یو پر 2000 دا د یو قیمت دی نو معنا یو پر 3 تر جزر لاندې ضرب لند x جمع یو پر 3 تر جزر لاندې او x منفي یو پر 3 تر جزر لاندې قیمت مطلقه دا مساوي یو پر 3 خو خپل ضرب ده یو پر 2000 دا چې ساده شي یو پر مطلب دا چې تر څه لیکل کیږي یو پر 3 تر جزر لاندې دا چې صورت ده کسر ده لند دا برځو لیکو چې x منفي یو پر جزر د 3 پر او واقعي x جمع او x منفي یو پر جزر د 3 ځکه د یو جزر یو د 3 جزر نشته معلوم دی خپل لیکو دا مسالې چې ساده شي دا چې صورت ده نو معنا چې شو یو پر 3 ضرب دا چې صورت ته لاړ شي جزر د 3 ښه او دا دوه چې پاتې دوه په 3 کې ضرب دوه په 3 کې خطا ولک ساده کو واخی دته مخرج یو نو معنا یو پر 3 دی دا چې صورت ته جزر د 3 په صورت کې پاتې شو دا ختم شو ته یو پاتې 3 په 2 کې شپږ لند کولای شو لیکو x جمع دا یو پر جزر د 3 یو پر جزر د 3 x منفي یو پر جزر د 3 قیمت مطلقه جمع سي دا ټایپ مثال هم حل شو یو مثال په همدغه برخه کې بلم چې کار کو تر څو دقیق په پوښي بیا د خیره دا د سپای ته رسیږي لکه انټیګرال د dx پر فرض کا سوال راغلی دی فکر وکړه یو نه دی 2 منفي و x مربع دې سره څه کوو نو معنا دا شي موږ به د x مربع ضریب کې شی نسو مشترک نیسو د x مربع ضریب چې مشترک نیسو انټیګرال د dx پر و چې به مشترک نیول شي و ضرب 2 پر و منفي و x مربع پر و قوس باندې بل اخر یو پر و بیرون راوځي یو پر و انټیګرال د خطا خو بخپل dx خپل لیکو دا چې پات شو 2 پر و منفي دا چې دې سره خلاص شي x مربع نو معنا دا شو یو پر و ضرب دا به د سی ولیکو انټیګرال د dx پر جزر لاندې کول مربع لیکل شو کنه 2 پر و تر جزر لاندې کول مربع منفي x مربع نو قانون ته برابر شو نو کولای شو چې ولیکو یو پر و خپل ضرب یو پر 2 ضرب ا د ا قیمت معنا بیل بیل جزر لاندې لیکل شو 2 تر جزر لاندې پر و تر جزر لاندې ضرب لند x جمع 2 پر و تر یو وبخي لند x جمع 2 پر و تر جزر لاندې x منفي 2 پر و تر جزر لاندې قیمت مطلقه اوس موږ څنګه کوو دا داسې لیکو چې یو پر و خپل چون دا کسر دی دا ساده کیږي دا زیاته صورت ده نو معنا داسې راځي جزر د و پر 2 ضرب 2 تر جزر لاندې دا شکل پاتې کیږي ضرب لند x جمع 2 پر و تر جزر لاندې وبخي
او x منفي 2 پر و تر جذر لاندې قیمت مطلقه دا بساده کو دا جذر دو به صورت ته وخیږي چې دا صورت ته وخیږي چې شو یو پر و خو په خپل دلته 2200 پاتې شو سالو او دا چې لاړ شي صورت ته جذر د و ضرب جذر د 2 په دغه باندې پاتې شو ضرب لند دې سره خو زمون کار نشته x جمع 2 پر و تر جذر لاندې x منفي 2 پر و تر جذر لاندې قیمت مطلقه بالاخره موږ دا څه کوو دا داسې لیکو او په سالو کې 28 دا دواړه یو ځل باندې لیکلی شو 14 تر جذر لاندې ضرب لند دا خپله لیکو x جمع 2 پر و تر جذر لاندې x منفي 2 پر و تر جذر لاندې قیمت مطلقه جمع سی دغه د نن ورځې درسو شپږم درس د انتګرال د مستقیم انتګرال نیونې نو هیله مند یم چې تاسو دې پوه شوي یاستئ ځینې مثالونه چې په ترکیب بڼه په ځینې کتابونو کې په تمریناتو کې سلطان کانکور کتاب کې چې زموږ کتاب دی هغې کتاب کې هم شته دی تاسې کتلی شئ او په دغسې سوالونو باندې کار کولی شئ او د توجه نه مو ډېره زیاته مننه